د کونړ لسګونو ځوانانو ته د ناوړه او ناروا دودونو د مخنیوي په موخه دا ورکشاپ چې د اطلاعات او کلتور ریاست په زیار جوړ شوی وو، ویناوالو پکې د پردیو د فرهنګ بدې اغیزې ځوانانو ته په ګوته کړې. دغه ویناوالو ځوانانو ته په خطاب کې وویل افغانان مسلمانان دي، خپل دینی اساسات او بډایه کلتور لري، اړتیا نشته چې د پردیو د ناروا او د اسلامي دین خلاف فرهنګونه ترویج کړي. دغه ویناوالو له ځوانانو وغوښتل چې د خپل اصیل دینی او اسلامي فرهنګ او دودونو د پرمختیا او په ټولنه کې یې د عامولو په برخه کې هڅې وکړي. غیر دینو کوم کلتور او دغه چې دلته افغانستان ته راغلی دا باید ختم شي او دا شرط کې نشته دی. مخونو باندې رنګونه او دارنګ جامو باندې رنګونه ول دا دین اسلام قاطع منکلی دي او دغه بیزه اسراف او دغه دی او غوښتنه هم د شاګردانو دا ده چې دغه بیزه اسراف او دغه ونکي او دغه د غربیانو یا د نور خلکو د کم کلتور چې دا باید د خپل ټولنې نه ختم کړي او آینده لپاره دا کار ونکړي. موږ په دې باندې ان شاء الله ډاډمن یو چې نوې هغه ځوانان چې فارغه کېږي د 12مه سمبل څخه د دوی دپاره مو ان شاء الله په آینده کې هم دا غوښتنه ده چې دوی باید چې د اسلامي کړنو څخه استفاده وکړي او ان شاء الله یو تر بلې ورځې چې موږ ګورو د اسلامي نظام په راتګ سره د ځوانانو دغه صورت او سیرت ډیر برابر شوی دی. ان شاء الله په آینده کې موږ کوشش دا کوو چې د ځوانانو د فکري روزنې او د ځوانانو د صورت او سیرت په اړه باندې نور کار هم وکړو. بل پلو په دې ورکشاپ کې ځوانانو وویل یو ملت هغه وخت بریالی ګڼل کیږي چې د خپلو فرهنګونو او مذهبي نورمونو مطابق چلن او رویه وکړي. دغه ځوانانو ډاډ وښود چې د خپل اسلامي کلتور په ټولنه کې د عامولو لپاره به یې نه ستړي کېدونکې هڅې جاري وي. کوم سمینار چې تاسو زموږ لپاره جوړ کړی واقع چې دا د ستایلو وړ دی او موږ ته ډېره ګټه وکړله ځکه موږ نه خپل دود او کلتور چې کوم دا اوس زمانه کې پاتې دی. که چېرته موږ په جامو باندې لیکایي وکړو که دې پر ضد چېرته لاړ شو جومات ته یو 2 رکعته لمونځ ادا کړو او د خدای جل جلاله شکر ادا کړو نو دا به بیخي ښایي. پخوا به د کوم شاګردان چې به د لیسې څخه فارغېدل رنګونه به په مخونو راښکاږل او د کوم هلکانو چې به د نکریزو شپې کولې شمې بلولې نو موږ ته چې دغه سمینار جوړ شو نو موږ په دې وپوهېدو چې دا یو غیر اسلامي کار دی او د دې نه وروسته به موږ انشاءالله دا کارونه نه کوو. د یادولو وړ ده تر دې وړاندې هم په مرکز اسداباد او ولسوالیو کې د ځوانانو لپاره دا ډول د عامه پوهونې او د خپل دیني فرهنګ د رواجولو ورکشاپونه جوړ شوي وو.